بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او ریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د جولای کال 2018 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات نهایت ډیر مهم ډیر اساس دي، یعنی د نړیوال د سیاست د نقطې نظر نه، ځکه تاسو معلومه ده چې د امریکا او د ایران شخړه بل خواته روانه ده. همدارنګه په د نړۍ په مختلفو سیمو کې مختلف خبرونه دي. هر یو به ان شاء الله تاسو سره یو به شریکوم او په دې متعلق به سره په بحث کوو. د کې د کشمیر مسله راځي، د کې د اسرائیل مسله راځي، د کې د یمن او د عربستان سعودي او د پاکستان د داخليدلو مسله راځي. یعنی دا ټول موضوعات پکې شته. خو شروع خپل په دې موضوع باندې کوم چې څنګه تاسو اطلاع ده چې ځینې لنډغرانو زموږ په مقابل کې ناکامه هڅې شروع کړې دي او تاسو معلومه ده د خو ډیر هغه ټیټه طبقه ده، د علمي لحاظ نه، د ادبي لحاظ نه، د فرهنګي لحاظ نه، د تمدن د لحاظ نه بالکل ډیر ښکته طبقه ده او دې سره موږ نه غواړو مقابله وکړو. زموږ د مقابله ان شاء الله الحمدلله نه دي. منتها یو خبره ده چې دوی د غلطو ادرسونو دین استفاده کوي او پروپاګاندا زیات کوي. په دې جمله کې دوی ابل ورځې د تاسو پیژنې د افغانستان یو ژورنالیست دی، ځوان پیاوړی ځوان دی، نوم دی مختار لشکری. نو د هغې په نوم باندې صفحه جوړه کړې ده. د هغې صفحې نه د یو کلیپ زما په خلاف کړی، هغې کې یعنی په بدو کلماتو او دا ذکر شوی. نو چون زه د مختار لشکری په چینل کې دغه سره د تحلیلی مسایلو کې همکار یم او ورته فرضاً مصاحبې ورسره کوم، نو د خپل یو همکار نه دنه که سړی د رکی کې خراب خبرې ووري سړی ازرده کیږي. اوس دا د لنډغران دي په زرهاو تنه لګیا دي، کنځلې کوي، کلیپونه جوړي. یعنی خدای شاید د خاص قدر ته ارزښت نه لري او نه ورته اعتنا کوم او نه په ما تاثیر کوي. نه کوي، مګر هم د داسې یو دوست چې هغه په حساب یو ژورنالیستي پیاوړی بیا که داسې یو غلطه خبر تی سړی ووري سړی ازرده کیږي. نو هغه دوستان منځ کې شول، داسې لشکري ته یې وویلې چې فاطمي د دغسې یو شی لیدلی دی چې ستا په نوم باندې صفحه ده او هغه کې داسې دته کنځلې لیکل شوي دي. نو هغه مهرباني وکړله، زنګ یې راته ووهه، ډېر لطف یې وکړه او ډیر زیات یعنی هغه د یو مشر په حیث باندې احترام وده او په ضمن کې ویل چې دا صفحه زمانه ده، دا رنګ ډیر صفحات زما په نوم جوړ شوي دي او دغه لنډغر او دغه ډلې ټول د دنه استفاده کوي او ویل چې ما دا وخت رپورټ کړی دی دا دغه چې دا بند شي او دا کلیپ چې دی چې تاسو عکس دغه کړو کنځلې درته لیکلي دا زما د خوانه نه دی او دا کاملا را دی که. نو زه د دغه عمل د مختار لشکری قدر کوم او مننه تینه کوم چې د یو ځوان په حیث دغه وکه زنګي ووهه او ماته ویلې چې دا صفحه زمانه ده او دا غلطه ویلې چې زه په ژوند کې ستا په مقابل کې داسې یو کار نه کوم او زه تاته یو احترام قایل یم چې زه هم د دې ځوان نه مننه کوم په دې خپل عمل سره جرأت سره او د لوی پروردګار ورته د کامیابی غوښتنه کوم. همدارنګه ډیر نور صفحات دي الحمدلله، یو به تاسو وګورئ، دا به ټولیږي د منځه بځي. بعضې افراد دي چې ایران کې ناست دي، صفحې جوړې کړي دي او مداخله دلته اروپا او دې ځای کې کوي. انشاءالله چې د هغوی غم به عملته په ایران کې وشي او صفحات به بند شي او په خپله به هم انشاءالله د قانون پنجې ګوتو ته ورولویږي. د نورو ته کندې کني خو په خپله کندو کې ولاړ دي. زه فکر کوم همدومره کافي ده، په دې باندې نور بحث نه کوم، راځم په خپل مطالبو ته. اول مطلب دا ده چې ډونالد ټرمپ یو ځلې بیا رسما کانګرس ته اطلاع ورکړې ده چې موږ د ایران سره دویم ځل لپاره جنگ شروع شوی دی او د قرار د مصوب د قانون اساسي د امریکا باید د اطلاع ورکړی چې جنگ د فتن شروع شو، د اجازه نشو غوښتلی. نو دغه شپېته ورځې چې قانون د وخت ورکوي په هماغه کې دی ممکنه ده که جنگ دوام وکړي دا به پوښتنې ته لاړ شي او که جنگ ختم شو نو بیا پوښتنې ته به ضرورت نه وي، د همدې شپېته ورځو دننه به دا مسله یو طرفه کړي.
نو دوباره یعنی د رسمن اعلان د جنگ خپل کانګرس ته کړی دی چې موږ د ایران مقابل کې تری. بل د انګلستان د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود چې په اصل کې پاکستانی ده، خو د داخله امور وزیر ده، کورنی چارو وزیر ده، هغه ویلي دي چې سپاه پاسداران د انقلاب د ایران چې دي دا یو خطرناک دغه د ټولۍ دی او دا انګلیس ته د دوی خطر متوجه دی او دا د خپل خطرناکو یعنی د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی، چې زه فکر کوم دا یو اشاره د امریکا ته چې کچیرته په تنګي هرمز کې ضرورت شي ممکن چې دوی هلته د امریکا سره د ایران مقابل کې حاضر شي. همدارنګې څرنګه تاسو معلومه ده په د عربستان او د یمن ترمنځ حالت کړکېچنو او عربستان پر یمن یعنی د حوثیانو په یمن دوه یمن دي، یو یمن چې د عدن پایتخت دی هغه د عربستان سعودي سره اړیکې لري چې نړۍ د یمن حکومت پیژني، یو د حوثیانو حکومت دی چې د صنعا کې دی هغه د عربستان سعودي سره په شخړه کې دی. نو عربستان په دې باندې برید کړو او دلیل هم دا و چې د ایران نه د کملمانه چې د حوثیانو تلی و هغه چې بیرته راغلی و د عدن حکومت چې د عربستان سعودي په ملاتړ دی هغه یې نو پرېښی چې د فضا نه تیر شي، مخه ورته نیولې وه. نو دی کله چې د بل یمن تیاره راغلی وه نو دی هلته نه وه پرېښې او په همدې کې د دوی په حساب شخړه شوې وه، نو دی بیا په عربستان سعودي باندې حوثیانو برید کړی و. د هغې په مقابل کې عربستان سعودي چې دی بیرته په دی برید کړی او دی په جده کې میزایلونه ورولي دي، په ریاض باندې ډرون حملې کړي دي او عربستان ادعا کړې ده چې دا میزایلونه دا موږ له منځه وړي دي. د عدن او د صنعا دا جنگ چې دی دا د سیمې لپاره خطرناک دی، خو یو موضوع پکې ده چې موږ بار تاسو ما ویلو چې پاکستان کې دی چې په دې کې راکاږل شي، چون دا جنگ د عربستان سره دی او عربستان د صنعا سره په جنگ کې نښتې ده، ممکن چې د پاکستان نه وغواړي چې په دې جنگ کې ورسره راننوځي او داخل شي او د عربستان نه دفاع وکړي. پاکستانیان خو ډېر لشم خلک دي او ډېر چالاک دي، هغه خپل په داخلي امورو کې ډېر زیات ستونزو سره مخ دي او هغه به د عربستان نه ځان څنګه خلاصي. د هغه یو وزیر چې په خپل چینل کې لګیا خبرې کوله هغه دا ویلي چې موږ د عربستان سعودي سره بالکل تړون لرو، خو موږ د حرمین شریفینو د دفاع لپاره که هلته چا تعرض وکړي موږ به بیا دفاع کوو. یعنی په عربستان سعودي کې د تعرض وشي پاکستان وایي چې موږ دفاع نه کوو او دا درسته خبر نه ده. عربستان سعودي به چې ضرورت شو په دې باندې بغه کوي چې ځان مو باسي راځي دفاع وکړي. نو پاکستان لارې لګیا دي لټوي، خو زه فکر نه کوم چې کامیاب شي. همدارنګه ټرمپ وایي چې تیرو 2 ورځو کې د ایران سره خبرې شوې دي او دا خبرې 11 ساعته مسلسل شوې وي او دا خبرې کاملا معامله شوې و او د کامیابی ته رسیدلی، خو په آخر وخت کې چې کله مسله حل شوله او د په حساب ډیل ته ورسېدل، په دې وخت کې ایران داسې یو غوښتنه وکړه چې امریکایان وایي چې هغه موږ ته د منلو وړ نه وه. نو بنان دا معامله چې موږ 11 ساعته خبرې کړې او نتیجې ته رسیدلو دا کاملا پاتې شوله او بیرته ناکامه شو. خو دې تر څنګ باندې دوی بیرته دا وایي امریکایان چې ډیل د ایران سره ممکنه دی، دا ناممکنه خبره نه ده او موږ به بیرته یو ځلې بیا سره خبرې کوو. اما دی ونه ویلي چې دا خبرې په کوم ځای کې او د چا په ذریعه باندې شوې وي چې د 11 ساعته خبرې کوي او نتیجې ته هم ورسېدل. همدارنګه د ایران په پارلمان کې 180 تنو د پارلمان غړو یو خط لیکلی دی خپل روحاني مشر ته مجتبی خامنه‌ای ته چې د امریکا سره د تفاهم یا MOU چې دا کاملا ختمه کوي. یعنی دا هغه ډله ده چې په جنگ باندې اعتقاد لري او د تفاهم او د مذاکرې درحج دا تفاهم د ایران په ګټه او جنگ په ګټه نه دی، ځکه جنگ بیلی ضرر کوي. دا ډله چې ده دی په غلطه روان دي. همدارنګه محمود احمدی نژاد چې هغه په متعلق اسرائیل هغه مضمون نشر کړو چې پرون ورځ برنامه کې تاسو سره شریک چې هغه ویلو دی مونږ ته سره رابطه درلودله او مونږ سره په اروپا کې لیدلی او مونږ غوښته دین رئیس جمهور جوړ کو. د محمود احمدی نژاد دفتر
د اسرائیل او د نیویارک ټایمز دا مضمون رد کړی دی، ویلي چې د کم هیڅ رنګې اړیکې د اسرائیل سره نه دي درلودلي او نه د هغوی سره چیرته لیدلي. بنان دا خبر چې دی کاملا کاذبانه او غلط دی او دا اعتبار نه لري. همدارنګې د هل اخبار خبر ورکوي چې ټرمپ وایي چې موږ د تنګي هرمز نه حفاظت کوو، ساتنه کوو او په دې باندې مصرف راځي، او د خلیج ملکونه چې دي یعنی عربي ملکونه دا ډېر متموله او پیسه‌دار ملکونه دي، او دوی باید دغه چې موږ د دوی د حفاظت او د ساتنې لپاره کوم کار کوو د دې خرچه باید دوی اوچته کړي او دا پیسې باید دوی ورکړي. تاسو معلومه ده چې امریکا په پیسو په ذریعه باندې د عربي ملکونه ده فرضاً خپل اسلحه هم پې خرڅه کړه، پیسې هم ترې واخیستلې، اما دفاع یې ترې نه ونه کړله. او اوس ورته څه وایي موږ ستاسو ډېره کلکه دفاع کړې ده، اوس هم ستاسو ساتلو لپاره دلته راغلی یاستو. دغه 800 میلیارده ډالرو چې برنامه جوړه کړې ده دا د دې ملکونو نه اخلي. بیا نومونه یې ورته اخیستي دي سعودي، امارات، قطر، بحرین، کویت او همدارنګې نور ملکونه چې په دې سیمه کې دي دوی باید موږ ته دا پیسې راکړي ځکه دوی دا پیسې ډېرې لري. ټرمپ په ضمن کې دا خبره هم کړې ده چې موږ د دوی تیل ته ضرورت نه لرو، تیل د دوی نه زه ډېر لرم، ما سره تیل کافي دي، خو زه یې دوی مواظبت او ساتنه کوم، نو دوی پیسه‌دار ملکونه دي، دوی باید دا پیسې ماته راکړي. همدارنګې امریکایانو پرون چې په ایران باندې برید کړی په 15 ساعتو کې دوی وایي چې دوی کاملا 15 ساعته مسلسل په ایران باندې حمله کړې دي او د دې نظامی اهداف په بوشهر، چاپهار، تاسک، کنرک، ابو موسی او بندر عباس کې دا وهلي دي او دوی وایي چې ډیګریډ کړي دي یعنی کمزوري کړي دي، راټیټ کړي دي، او دوی ویلي دي چې د دې دغه توانایي دی هم جنگ د ایران کمه کړې ده او دوی نور دغه نشي کولای، یعنی د ایران سره د امریکای سره جنگ نشي کولای، یعنی امریکا دلته به تنګي هرمز کنټرول هم نیسي او ده ځکه چې د ایران کشتیګانې موالي دي او نظامی قوت هم دوی دا موږ ټول کم کړی دی. همدارنګې نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړې چې زمونږ خاموشي او زمونږ غلیتوب نه غلطه استفاده ونه شي، که چیرته داسې کم کار هم وکړه دومره کلک ځواب به درکړو چې تاسو تصور هم نه دی کړی او په خوب کې به مو هم نه وي لیدلی. همدارنګې د ټایمز آف اسرائیل دا خبر ورکوي چې د دوو ملکونو یعنی اسرائیل او د فلسطین چې د ملګرو ملتونو د 142 قرارداد په اساس باندې یا 192 قرارداد په اساس باندې به جوړ شي، دا وایي چې دا قابل عمل نه دی، بلکې اوس هغه امریکایان چې پخوا د دې نظر سره هم نظر نو هغه هم اته دې نظر ته راغلي چې دلته دوه حکومتونه دوه دولتونه نشي، یعنی تو سټیټ تیوري چې دا نشي کامیابېدلی، نو بنان د اسرائیل چې دی دا به یو اسرائیل فلسطین باندې دلته نه او فلسطین په نوم باندې به کوم مملکت دلته وجود نه لري، یعنی دا نه منو موږ یوازې خپل حکومت جوړو. بل خبر دا دی چې اسرائیل خپل آیرن ډوم هغه دفاعي هوایي سیستم چې دی په ډېر نازېدل دا سیستم خپل هندوستان ته منتقلوي او د دې د پیداوار لپاره د تولید لپاره د هندوستان نه مرسته غوښتې ده او هندوستان د دې اسرائیل د دفاع د ضرورت پوره کولو لپاره ویلي چې دا کار دوی کوي. دا کار به د کومه کمپنۍ چې ده په رافال اډوانس ډیفنس سیستم دغه کمپنۍ ده او دا کمپنۍ دغه کوم سیستمونه چې دی دفاعي دي دا تولیدي دا به په هندوستان ته ځي او په هندوستان کې به دا کمپنۍ جوړیږي او دا انټرسپټرز چې دي دا به د اسرائیل ځکه اسرائیل وایي چې دی ضرورت لري او د دې د تولید دغه څه دا به هندوستان کې کېږي، اسرائیل ته به ورکېږي تر څو اسرائیل خپل دفاعي سیستم قوي کړي. همدارنګې د تمار میزایلز به په هندوستان کې جوړیږي، دغه تمار میزایل دا به اسرائیل ته راوړل کېږي. آخر خبر دا دی چې د کشمیر په راولاکوټ کې د نوي بس ترمینل په دغه کې د جوینټ اکشن کمیټې او د پوز ترمنځ یعنی د رینجر سره خطر شوی ده، جنگ ډیر خطرناک او د په نتیجه کې دا کسان وژل شوي دي. او همدارنګې جوینټ اکشن کمیټې چې د
کشمیریانو ده دوی په 15 د جولای یعنی نن ورځ چې تاسو دا خبرونه اورئ خلکو ته په لوډ سپیکرونو کې او مساجدونو کې اعلان کړی چې ټول راووځي او د حکومت په مقابل کې مارش وکړي او دا حکومت موږ نه منو خپل ازادي غواړو. نو دا په کشمیر کې یعنی ملي قیام غونډې یو حرکت دی چې دا به د راولاکوټ نه به شروع کیږي او مظفرآباد مرکز د کشمیر کې به هلته د دې دا لاریونونه چې دي دا به پای ته رسیږي. دا و زما د نن ورځې خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.